د خارق بیماری چې ډیره زیاته شوې ده کله هم چې په غټ انسان باندې دا د خارق بیماری راځي کوم ته چې سکیبیز ویل شي ټولو نه اول د انسان په هغه وجود باندې راشي په هغه اندامونو باندې راشي کوم چې شرمګاه سره نږدې دي کوم ته چې جنټل ایریا ویل شي او د هغې سره د هغه چې کوم تخرګونه دي یا د هغه بغنې دي سپینې دي د هغه خپې دي د هغه چې کوم د ګوتو لاسونه ګوتو منځونه دي په هغې باندې هم ورسره شروع شي او دا خارق بیماری د ماشومانو په وجود باندې هم راځي کوم چې د هغه سپینې بغنې دي کوم جنټل ایریا ده د هغې په حدودو باندې راشي او د هغې سره د هغه د ګوتو په لاسونو باندې هم راشي او د هغې سره د هغو په سر باندې هم راځي او د هغه په مغ باندې هم راځي که چیرې ډېره زیاته شوه که چیرې د دې په ټایم باندې علاج ونه شو نو دا بیا بیکټیریل فارم ته واوړي یعنې دا ډېره زیاته سخته شي او انسان بار خپل بدن ګروي تر دې پورې چې په هغې کې نښې جوړېږي چې هغې ته سکریچ مارکس ویلی شي دې د وجې نه بیا بیکټیریا په دا اټیکو کې او د هغې سره د هغه په وجود کې نوره خرابي هم راځي دا بیماري انسان ته څنګه لګي او دا بیماری چې انسان ته وشي د دې بیماری علاج څه دی د دې بیماری نه وړاندې علاج څه دی د دې بیماری نه بعد علاج څه دی او که چیرې انسان د دې علاج ونه کړي نو ټول خاندان ته دا بیماری لګېدی شي نو په دې باندې ما یو مکمل ویډیو جوړه کړې ده هغې لینک به تاسو ته په کمنټ کې میلاو شي هغه مکمل وګورئ ځکه چې دا ویډیو شارټ ته دا ریل شارټ دی او په ریل کې د 1.5 منټ نه زیاته ویډیو نه اپلوډ کیږي نو تاسو د هغې بیماری نه بچ کیدی شي که چیرې تاسو هغه ویډیو وکتئ او د هغې مطابق تاسو علاج وکړئ